پس غور سواورو بیبیانی چې هغه هم د صحابو بیبیانې وي دونه پوی والو چې هغو د هغې دپاره د جنګ سامان تیاری وکړه او هغه د الله تعالی په لارې کې تشکیل کړه او رسخت یې کړه الله دې زمونږ او ستاسو هم بیبیانې داسې جوړې کړي ویسے مستورات بننے کے لیے ہمیں آپ کو مستورات پہ محنت کرنا پڑے گی همداسې زنانو جوړېدو دپاره په زنانو باندې هم محنت دی په مستوراتو یہ گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ یہ مستورات کے ذہن بنانے کے لیے اور مزاج کو صحیح کرنے کے لیے بڑا ذریعہ ہے دا د کور 5 اعمال او د کور تعلیم چې دی دا د زنانو د ذهن سازۍ لپاره دی او د هغې په مزاج کې دی دعوت محنت راوستلو لپاره دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مردوں پہ محنت نہیں کی مردوں پہ بھی کی مستورات پہ بھی کی بچوں پہ بھی کی رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې په نارینهو محنت نه دی کړی په مشرانو یې محنت کړی په زنانو یې هم کړی په وړو بچو یې هم کړی دی اور دین کی محنت کے لیے یہ تینوں طبقے تیار کیا آپ نے هم په دغه 3 طبقو یې محنت کړی دی او دا یې د الله د دین لپاره تیار کړی دی بات دھیان سے سنو ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ نکلے دیر سے نکلے تھے تبوک میں دیر سے پہنچے خبره غور سره واورئ ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ ناوخت و تبوک تم ناوخت ورسید آپ نے سامنے دور سے دیکھا تو فرمایا ایسا لگتا وہ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے صحابہ نے کہا یہ وہی ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم د لرې نه ولیده ویلې داسې ښکاري لکه چې دا ابو خیثمه رضی الله عنه دی صحابه ویل د الله رسوله دا مکه دی بہت دھیان سے سنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا جب قریب آ گئے تو آپ نے فرمایا ابو خیثمہ بہت اچھا کیا جو تو آ گیا خبر غور سره واورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته څه وفرمایل کله چې رانږدې شو رسول الله ویلې ابو خیثمه ډېر ښه دې وکړه چې ته راغلې یہ نہیں کہا کہ ہم تو نکل گئے تھے اور ہماری جماعت تو نکل گئی تھی آپ نہ آتے تو کوئی حرج نہیں تھی یہ نہیں کہا یوں فرمایا بہت اچھا کیا جو تو آ گیا دا یې نه دې ویلې چې زموږ جماعت وتلی و ته به پاتې شوی وې لیکن رسول الله څه ویلې ابو خیثمه ډېر ښه دې وکړه چې ته راغلې اس امت کے افراد کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے وہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے تقاضے کے بعد تقاضا جتنے تقاضے آئے اس کے لیے تیار ہو جائے د دې امت د هر فرد لپاره دا ضروري دي چې د الله تعالی د دین لپاره د تقاضې پسې تقاضې چې راځي یو تقاضا د سر ته ورسنو سمدستي هر تقاضا پوره کول دا به د دې امت ذمہ داری او شی وي اس امت کے افراد کے لیے کوئی عذر اللہ کے راہ سے نکلنے کے لیے عذر ہے ہی نہیں د امت د افراد او اشخاص لپاره د الله تعالی په لارې کې وتل لپاره هیڅ عذر نشته عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی ہے خاصیہ کے موقع پر تیار ہو کیا ہوگے لوگوں نے کہا اے عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کیا کرو گے وہاں تو کام آنا پڑتا ہے آگے بڑھ کے معاملہ کرنا پڑتا ہے آپ کیا کرو گے لکھا ہے سیرت میں بڑا پیارا جواب جو انہوں نے دیا میرے دوستو دھیان سے بات سنو فرمایا 3 جوابات دیے ایک جواب کتنا گہرا ہے فرمایا جب صفحے لگے گی ان کی اور صفحے لگے گی ایمان والوں کی تو مجھے ایک کی وجہ سے ایمان والوں کے صفحے اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا ہمارے کہا ضرور ہوگا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ چې دا میدان ته راغی سترګو نه ړوند دی سترګې کار نه کوي دې ته یې وویلې چې ته خو مخکې محنت ته ضرورت دی کتلو ته ضرورت دی هغې چې دی 3 جوابونه ورکړي دي د ملګرو ته خو ډېر عجیبه جوابونه دي ډېر غور سره واورئ اوله خبره یې دا وکړه چې ګورئ کله چې صفونه ودرېږي د کافرانو او د ایمان والو د زما په وجه به د ایمان والو په صف کې یو کس ایمان والا اضافه شي آپ بھی کہو وہ اس ایک کی وجہ سے اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا تاسو ووایئ د دې یو په وجه به د ایمان والو ډله زیاتېږي که نه دوسری بات فرمائی جہاں سامان ہوگا پہرے پہ مجھے کھڑا کرنا وہ کیا جانے میں بینا ہوں نابینا ہوں وہ سمجھیں گے کوئی پہرے دار کھڑا ہے وایي کله چې هغه مقام ته ورسېږو او ودرېدلي نو اول ما ودروئ پیرې په مقام کې ما ودروئ
هغه څه پېژني دشمن چې دا سترګې لري کړون دی هغه به دا ګمان کوي چې پیردال ولاړ دی تاسو وده شئ. تیسری بات فرمائی پرچم میرے پاس دینا.